طالبانو کرزی او عبدالله نظربند کړي او د بهرنیو سفرونو اجازه نه لري. تاسو جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو عبدالله او کرزی له بهرنیو سفرونو څخه منع کړي دي. دا تایید کرزي ته یو نږدې کس کړی دی. په ورته وخت کې حامد کرزي هم ویلي چې تمه روسیه او جرمني ته سفر وکړي ولې دا سفرونه یې ترسره نه شول. راپورونه وایي چې دواړې پخوانۍ سیاسي څیرې د نظربندۍ په شکل کې دي او د طالبانو له لوري د دواړو مشرانو کړنې څارل کیږي. یو شمېر سرچینو ویلي په دې وروستیو کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله غوښتل چې هندوستان کې له خپلې کورنۍ سره وویني او کله چې د موضوع تر طالبانو رسېدلې نو هغوی ورته ویلي کورنۍ دې باید افغانستان ته راشي او درسره وویني. همدارنګه که کرزی یا عبدالله کوم نظر ورکوي هغه هم د طالبانو تر مستقیم نظارت لاندې وي. د پوهنتون استاد او د افغانستان د چارو څېړونکي عباس فراسو وویل چې تر دې وړاندې هم داسې اوازې وې چې کرزی او عبدالله په کورونو کې نظربند دي. نوموړي وویل طالبان نه غواړي چې کرزی او عبدالله په داخل د افغانستان او یا هم بهر له افغانستانه په یوه سیاسي غږ واوري. یعنې طالبان سیاسي ویره لري. دا یې یو لامل دی. بل دا چې په تېرو 20 کلونو کې دواړو څېرو پاکستان سره نږدې پالیسي نه درلوده. بله دا چې طالبان یو داسې ډله ده چې په سیاسي حقوقي برخه کې تنوع نه لري. کرزی او عبدالله د اګست پر 15 نیټه د نورو سیاستوالو غوندې له افغانستانه ونه تښتېدل او همدلته پاتې شول چې لا اوس هم کابل کې دي او د طالبانو تر مستقیم اغیز او څار لاندې دي. کرزی او عبدالله په دې وروستیو کې په هېواد کې د تحولاتو په هکله کومه نظریه نه ورکوي بلکې ځینې وختونه د طالبانو په ګټه لیدنې او څرګندونې کوي. قدرمن لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات زموږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.